سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. ملاله یوسفزۍ چې د ښځو د تعلیم او د ښځو حقونو مبارزه ده. د طالبانو په اړه څو ځلې په خپلو څرګندونو کې د هغوی د پالیسیو او کړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ځانګړي ډول هغې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار بندیزونو محدودیتونه غندلي دي او د دې لپاره یې د نړیوالو ملاتړ غوښتنه کړې ده. ملاله یوسفزۍ چې د نجونو تعلیم د ټولنې او هېواد د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري او په ښځو د زده کړو بندیز کول به نه یوازې ښځې له خپلو بنسټونو حقونو محرومه کړي، بلکې د ټولنې پرمختګ ته هم زیان رسولی سي. هغې په نړیوالو ټینګار کړی دی چې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره دې په طالبانو فشار راوړي. د ملالې یوسفزۍ دا موقف د هغې د خپل ژوند له تجربه څخه سرچینه اخلي، ځکه چې هغه په خپله طالبانو لخوا د تعلیم او ازادۍ له حق څخه محرومه سوې وه او حتی د مرګ له ګواښ سره هم مخ سوې وه. ملالې یوسفزۍ یو وار بیا له نړیوالو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې واکمن طالبان دې په ښځو باندې محدودیتونه ختم کړي او هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي او هغوی ته دې د تعلیم د زده کړو اجازه ورکړي. ملاله یوسفزۍ چې بار بار له بهر هېوادونو نه دا غوښتنه کوي، خو نن یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت دې فشار راوړي او په افغان نجونو دې د تعلیم دروازې خلاصې کړي، هغو ته دې د تعلیم زمینه برابره کړي او هغوی ته دې د زده کړو اجازه ورکړي. یاده دې وي چې په افغانستان کې طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی او د طالبانو نیمایي مشرانو بار بار دا غوښتنه هم کړې ده چې طالبانو حکومت دې په نجونو باندې تعلیم دروازې خلاصې کړي. دا و د ملالې یوسفزۍ او په افغانستان کې د ښځو په تعلیم باندې په بندیز معلومات.